سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن داسې یو اپلیکېشن درته وړاندې کوم چې څنګه موږ په انګلیسي خبرې وکړو، موږ ته هغه نوټ کړي او موږ په اسانۍ سره هغه یا فیسبوک کې وکارو یا همداسې یو پی ډي اف ترنه جوړ کړي یا ورډ کې وکارو، همداسې سرچ کې تاسو کاروئ یا ټیکسټ ترنه جوړ کړئ، هغه بیا په تصویرانو ولګوئ. نو موږ سره هغه په لیکنې بڼه راوړي، هغه هم بغیر بې نیټه، یعنی بې نیټه موږ سره خبرې موږ کوو په انګلیسي، هغه موږ سره ټیکسټ کې یعنی لغاتونه یا جملې وایو، هغه موږ سره لیکي. نو موږ سره یو دانه اپلیکېشن ده، دغه اپلیکېشن لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم، تاسو یې ډاونلوډولی شئ. د هغه ځای نه دلته ګوره موږ سره دغه یو دانه اپلیکېشن ده، وایس نوټبوک د غږ کتابچه که نه، دا به تاسو آن کوئ، لومړی به انټرنیټ نه ډاونلوډېږي. اوس مثلا دا وایس دلته ګوره دا لاندې وایي هغسې ده، دا به ووایي او موږ سره بیا چې کېږي هغه د اواز هغه به شروع کېږي. اوس ګوره دا وایم، دغسې شکل راځي، دا بغیر بې نیټه کار کوي، صرف یو ځل هغسې هلو. نو موږ چې کله ویډیو شروع کوو هغه بیا کار نه ورکوي، هلته نه ورځي، او بغیر بې ویډیو اوس مثلا اوس ویډیو کې نه راځي دغه هغه که چېرې تاسو خپله انسټال کړئ او ویې ګورئ، نو دغه خامخا دا لیکنه کوي ځان تاسو سره. نو تاسو کومه هغه ورته وایي سپیکینګ انګلیسي، نو هغه به څه کوي تاسو ته به لیکي، بیا کاپي کولی شئ، ورکشیټ کې کارولی شئ. نو ښه اپلیکېشن ده. دې ویډیوز کې اوس نه راځي ځکه دلته دا خپله یو بله اپلیکېشن ده، ځکه چې هغه اپلیکېشن بندېږي چې دا کله خلاصي اواز دې ته کېږي، نو هغه ته اواز نه ورځي ځکه کار نه کوي. نو انشاءالله غلطي پکې نشته، سم صحیح کار کوي.